بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه اجمعين. لومړی خو ټول هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره زموږ چینل یې سبسکرایب کړی دی. که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ د بیل آیکون کلیک کړئ تر څو تاسو د نوي ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که مو ویډیو خوښه شوه نو لایک یې کړئ. د نورو سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ چې ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي. خپل نظر یا وړاندیز زموږ سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ ترڅو دا پروګرام لا پسې ښه شي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د پوهې ازموینې پوښتنې او ځوابونه 40 درس دی او په دې روزنیز پروګرام کې د 500 څخه زیات پوښتنې او ځوابونه دي. 211 پوښتنه د سولانه یو طرفه سړک څخه کیڼ اړخ ته په یو طرفه کوڅې باندې د تلو لپاره تاسو باید خپل د موټر تاویدل یا ګرځېدل له دې څخه پیل کړئ. هر لاین یعنی چې هر لاین وي په هر لاین کې تاسو روان اوسئ تر هغه چې دا خوندي وي. کیڼ اړخ یا کرب ته تر ټولو نږدې لاین د سړک منځنی لاین. سم ځواب دی کیڼ اړخ یا کرب ته تر ټولو نږدې لاین یعنی کیڼ خواته باید کله چې تاسو کیڼ خواته یو طرفه کوڅې ته تاویږئ نو تاسو هر ځای کې چې تاسو تاویږئ باید تاسو په کیڼ لاین کې اوسئ نه د منځني لاین نه بل لاین نه تاو شئ هغې لاین ته ځکه چې دا ډیر خطرناک وي. په هغې لاین نه موټر ځي کیدای شي هلته یو لاین سړک وي او تاسو لاړ شئ یا دوه لاینه وي مثال د چپ تاویدو لپاره دوه لاینه وي تاسو مثال د دې دوه لاینو څخه په یو کې باید ولاړ وئ. که د درېیم لاین نه تاویږئ نو تاسو لپاره هاخواته ځای نشته تاسو د بل موټر سره ټکر کوئ نو د دې لپاره باید تاسو متوجه اوسئ. دا ژیړ ډنګه لرونکې علامه په دې معنی مخکې سړک ډیر منحني دی. په مخکې سړک کې یوه لنډه ګولایي ده. مخکې سړک ښویدونکی دی. سم ځواب دی مخکې سړک ښویدونکی دی. دا علامه په دې معنی مخې ته سړک تاو راتاو دی. دلته مه داخلیږئ. د پلي یا پیاده تلونکو د تېرېدو ځای دی. سم ځواب دی مخې ته سړک تاو راتاو دی. تاسو باید خپه نیولي شئ او د لارې هغه سپینې عصا لرونکي او یا د لارښود سپي کاروونکي پیاده تلونکو ته یوازې هغه وخت ورکړئ چې لارښود سپی سړی د سړک په تېرېدو کې رهبري کوي. هر وخت ورکړئ یوازې په هغه صورت کې ورکړئ چې د تېرېدو لپاره ساتونکی یا لارښود شتون ولري. سم ځواب دی هر وخت یعنی پیاده تلونکی په هر وخت هر زمان کې د لارې حق لري. که هغه د پیاده تلونکي په د تېرېدو په ځای کې او که هلته د پیاده تلونکو د تېرېدو ځای نه وي تر هغې پورې به تاسو ولاړ استئ چې دا پیاده تلونکی یا پلی تلونکی د سړک څخه په بشپړ ډول سره واوړي. 215 پوښتنه سړک ښویدونکی وي څه وخت چې لومړی باران پیل شي تاسو باید په لوړ سرعت کې د موټر چلولو په وخت کې د تاویدو او درېدو یا بریک نیولو څخه ډاډه وکړئ. د پورته کېدو پر مهال د خپل موټر ټایرونو کشش چک کړئ. هغه فاصله کمه کړئ چې تاسو د خپل موټر څخه مخکې ګورئ. سم ځواب دی په لوړ سرعت د موټر چلولو په وخت کې د تاویدو او درېدو یا بریک نیولو څخه ډډه وکړئ. 216 پوښتنه دا نښه یا علامه په دې معنی چې دلته مه داخلیږئ مخکې ته حلقوي سړک دی. تاسو یوټرن یا 180 درجې بیرته مخالف تاویدلی نشئ یعنی مخالف سړک ته تاویدلی نشئ. نو یوټرن دا علامه چې تاسو ګورئ په دې شکل سره نو تاسو ستاسو په نظر کوم ځواب صحیح دی؟ سم ځواب دی تاسو یوټرن یا 180 درجې بیرته مخالف تاویدلی نشئ یعنی نو یوټرن یعنی دلته یوټرن نشئ کولی
چې مثال د دې سړک نه بیرته مخالف لور کې سړک ته واوړئ. 213مه پوښتنه همیشه خپل د موټر کمربند وکاروئ کله چې موټر سیټ بیلټ یا کمربند باندې سمبال وي پرته له دې چې تاسو په لیموزین کې یاست. دا یو ډول موټر ده چې لیموزین ورته وایي. پرته له دې چې موټر د 1928 د مخه جوړ شوی وي. سم ځواب دی کله چې موټر سیټ بیلټ یا کمربند باندې سمبال وي. 283مه پوښتنه په باراني هوا کې تاسو باید ډیر احتیاط وکړئ څه وخت چې تاویږئ او یا درېږئ. په وروسته له هغه چې ټوله ورځ باران وورېږي 1.5 ساعت وروسته چې باران ودرېږي جریان د لومړي نیم ساعت د باران کې. سم ځواب دی جریان د لومړي نیم ساعت د باران کې. 289مه پوښتنه دا ټرافیکي نښه یا علامه په دې معنی د علامه چې تاسو ګورئ چې د کار ساحه ده د مکتب یا ښوونځي ساحه ده د پیاده تلونکو ساحه ده. سم ځواب دی د مکتب یا ښوونځي ساحه ده. که تاسو یوازې څلور لارې ته راشئ او یو اړخ ته ستاسو د لید څخه مخنیوی شوی وي نو تاسو باید ورو شئ او دواړه خواوې وګورئ. خپل سرعت وساتئ یا څارنه ترېنه وکړئ او دواړه خواوې وګورئ. ودرېږئ بیا لږ مخته لاړ شئ تر هغه چې تاسو ته دواړه خواوې په روښانه توګه ښکاره شي. سم ځواب دی ودرېږئ بیا لږ مخته لاړ شئ تر هغه چې تاسو ته دواړه خواوې په روښانه توګه ښکاره شي. ستاسو څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زما سره ښاد او آباد